د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله له زمبابوې سره د لوبو لپاره واړه له مخه تمرینات ترسره کړي او بشپړ چمتووالی لري. د زمبابوې د سیالیو دپاره موږ ډېر پخوا لوبډله هلته ولېږله تر څو چې کنډیشن او آب و هوا سره دوی بلد شي. موږ هر هیواد ته دغه کوشش کړی دی، مثلا لکه ویسټ انډیز کې نړیوال جام هلته هم افغانستان لومړنی هیواد و چې خپله لوبډله یې هلته ولېږله. نو زمبابوې ته هم دغسې لوبډله مخکې ولېږله او بعضې موږ د الف لوبډلې لوبغاړي چې وو، مثلا لکه صدیق اتل و، درویش رسولي و، زبید اکبري و، دغه هم د لوبډلې سره یو ځای شول. نو څه رقم چې د لوبغاړو انتخاب شوی دی، د دوی څه رقم د آمادګي نه موږ خبرېږو، انشاءالله نتیجه به ښه وي. د شل اوریزو او 15 اوریزو سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی حمید حسن هم تېره ورځ یوې خبري ناسته ویلي چې لوبغاړي د زمبابوې پر وړاندې پوره چمتووالی لري. It will be a good competition because Zimbabwe is not an easy side, but we have to play very well. And the way we are playing, the way the boys are playing in the last couple of years, after a couple of months. د یادونه ده چې دغه سیالیو په لړ کې به 3 شل اوریزې، 3 15 اوریزې او 2 ټسټ لوبې ترسره شي چې د شل اوریزو سیالیو لومړۍ لوبه نن مازدیګر 4 بجې پیل کیږي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره